زینا خیست کړی شوی دا للذین کسانو ته کفرو چې کفر کړی دا یعنی کفارو ته د دنیا ژوند ډیر ښایسته ښکاره کړی شوی دا الحیات الدنیا د دنیا ژوند د وجې د مالدارۍ نه ويسخرون وټوکې کوي دا کافران من الذین په هغه کسانو پورې آمنو چې ایمان راوړی دا والذین هغه کسان اتقوا چې پرهیزګار دي یعنی یریدونکي دي د الله نه فوقهم د پاسا د هغوی بوي یعنی د کافرونه به اوچت وي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې والله الله پاک چې دا یرزقو روزي ورکوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي بغیر حساب بغیر د حساب نه كان الناس دا خلق امة واحدة ډلا یوا یعنی په یو دین باندې فبعث الله النبیین نراولی گل اللہ انبیاء پیغمبران کله چې دوی اختلاف پکې پیدا شو نو الله انبیاء راولی گل مبشرین زیر ورکون کی دا انبیاء ومنذرین ویر ورکون کی وانزل وراویل گل معهم الكتاب دا دوی سر کتابنا بالحق دا پارا دا اظهار دا حق لیحکم دې د پاره چې فیصلو کې بین الناس پما بین د خلقو کې فیما په هغه څه کې اختلافو چې اختلاف کړی دوی فيه په هغه کې وما اختلف او نو کړی اختلاف فيه په هغه کې الا مگر الذين کسانو او تو چې ورکړی شوی او هغوی ته کتاب من بعد ما پس دا غنا جاءتهم البینات چې راغلل هغوی ته ښکاره دلایل بغیا د وجې د زدنا بینهم په خپل مابین کې فهدى الله پس هدایت کو الله پاک الذين كسانوا آمنوا چې ایمان راوړیو لما ده خبر اختلافو چې اختلاف کړیو دوی فيه پاغه کې من الحق ده حقنا باذنه په حکم خپل والله الله پاک سدا يهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې وړي الى صراط مستقيم په طرف د لارې